بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی تاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې تاسو ته د کدو د خوب تعبیر کوم. په خوب کې کدو ولیدل شي د دې څه تعبیر ده. د دې خوب تعبیر تاسو ته کوم. یو ورور اواز لګلی ده په شریکه یې اورو. دغه نه مخکې د تاسو نه یو خواهش لرم که چیرته په چینل کې نوي یاست نو سبسکرایب کړئ چینل، شیر یې کړئ، لایک کړئ، ملګرو سره کمنټ وکړئ. ستاسو یو کمنټ سره یوټیوب دا ویډیو 100 کسانو ته پیشنهاد کوي. ستاسو یو لایک سره یوټیوب دا ویډیو 100 کسان نورو ته پیشنهاد کوي چې هغوی که خپل یو خوب وي، یو ضرورت وي، یو سوال وي، نو څه حل شي، نو تاسو ته انشاءالله په دې اجر کې تاسو شریک یاستئ او د خیر کار ده. خلک ډېر غیر مفید شیان د فحاشي او د عیاشي شیان شیر کوي، نو تاسو دا ویډیوګانې شیر کړئ چې یو چاته خیر ورسېږي. خصوصا زنانه خوبونه ګوري، هغوی بیچارهګان په تشویش وي او خوب چاته نشي ویلی، نو خوبونه دلته راځي ډېر زیات تشویش وي د زنانو، نو انشاءالله تعبیر کیږي خوب تسلي سره ستاسو. نو خوب اورو. ډېر زیات کدوان ایښي، دوه ځایه ایښي، یو دا اوږده کدوان، یو ګول کدوان، دا زیړ کدوي، ډېر غټ غټ کدوان او ډېر ښایسته ښایسته ایښي چې هسې ګوره ورته مینه دې راځي. ډېر روغ وي او ښایسته یي، ډېر ښایسته ښکاري، تازه کدو وي. نو زه دا بیه کوم، دا من په څو دی؟ اووه کیلو په 80 روپۍ به ځکه ملا باندې اتره غږ وکړي، دې باندې چې شی کوې کدو باندې څه کوې مال. اوس کدو زما خوښېږي، خو دا ترې مې وویل چې کدو مه اخله. زه زړه کې وایم دا تره مې لاړ شي دا کدو اخلم، دا ځان سره وړم. ډېر ښایسته کدوان دي. نو همدغه ورور بل خوب یې لیدلی ده، همدغه خوب ده، د بله صحنه د خوب ده، خو دا جدا خوب ده او جدا مسله پکې ده چې دی کدو اخلي. د ورور خوب کې لیدلی ده چې کدو بازار کې ګوري او خوښېږي او غواړي چې دا واخلي کور ته یوسي مور دی. نو کدو په خوب کې شفا ده، اطمینان ده، سکون ده، آرامش ده او د مشکلاتو نه خلاصېدو باندې تعبیر کېږي. خصوصا د کدو دا بوټی څوک وګوري، دا غټ غټ پاڼې دا بوټی وګوري یا خپله کدو وګوري، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. که مریضي وي ورته شفا ده، که د رزق مسله وي، که د سفر وي، که تشویش وي، دا ټول انشاءالله د رفع کېدو باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله الله تعالی تاسو ته ښه روزي او ښه اطمینان شفا درته نصیب کړي. الله تعالی دې ستاسو مورکۍ ته شفای کامل نصیب کړي. والله تعالی